السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ویشتابه خپرونې لومړۍ برخه درته زه حسان زلمی وړاندې کوم. د خپرونې له پیلولو وړاندې هیله د ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. د انسانیت په تاریخ کې یورشلم واحد داسې تاریخي ښار دی چې د نړۍ تر ټولو سترو او اهمو مذهبي پیروانو یعنی مسلمانانو، عیسایانو او یهودیانو ته خورا اهمیت لري. یورشلم بیخي ډیر له نظامی حملو لاندې راغلی دی او په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. اوسیدونکي یهودیان هم دربدره سوي دي. تر اوسه د پخواني آثارو پلټونکي ادارې دلته څېړنې کوي تر څو په مختلفو حملو کې د ښار ضایع سوي عمارتونه او د وختونو آثار ومومي. د بني اسرائیلو د وخت حکمران په کافي اندازه سپینږیری سوی وو. نو بني اسرائیلو له الله جل جلاله څخه د دشمنانو پر خلاف یوه د بادشاه دعا وغوښتل. په دې ډول د وخت حکمران د الله جل جلاله د حکم مطابق 30 کلن طالوت پر دوی بادشاه مقررول غوښتل، لیکن بني اسرائیلو دا ټاکنه نه منل. بني اسرائیلو شرط کښېښود چې تر څو تابوت سکینه نه وي ورته سپارل سوی هغوی د طالوت اطاعت نه کوي. بالاخره دا تابوت سکینه سو او بني اسرائیلو ولې دومره اهمیت ورکاو؟ په دې خبره د پوهېدلو لپاره مجبور یو په تاریخ کې شاته ولاړ شو. په حقیقت کې دا له لرګیو جوړ یو صندوق چې پر حضرت آدم علیه السلام باندې نازل سوی و. ټول ژوند ورسره و او د میراث په توګه اولادونو ته پاته کېدی، تر دې چې حضرت یعقوب علیه السلام ته ورسېدی، چاته چې اسرائیل هم ویل کېږي، ځکه خو د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد ته بني اسرائیل وایي. په دې توګه تابوت سکینه له حضرت یعقوب علیه السلام څخه بني اسرائیلو ته پاتو. همدا تسلسلو چې دا تابوت سکینه حضرت موسی علیه السلام ته چې د الله جل جلاله جلیل القدر پیغمبرو هغه ته ورسید. د قصص الانبیا په حواله په دې تابوت کې د تورات اصلي نسخه د ډبرې 2 تختې چې کوه سینا کې حضرت موسی علیه السلام ته عطا سوي وي، د حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام عصا مبارک، من او سلوا چې په یوه لوښه کې محفوظ وه، په دې تابوت کې ایښودل سوي وي. دا تابوت د الله جل جلاله له لوري بني اسرائیلو ته یو رحمت او د برکت څخه ډکه تحفه وه. دوی ته به چې کله هم کوم مشکل مخ کېدی او یا به په کوم جنګ کې د شکست خطره وه، نو به چې اسرائیلو دا تابوت مخ ته کښېښود او د الله جل جلاله څخه به یې چې هره دعا غوښتل الله جل جلاله به ورته قبولول. له همدې امله بني اسرائیلو ته دا تابوت سکینه ثابت سو. لیکن کله چې بني اسرائیل په ګناهونو اخته سول، سرکشه سول او ظالمان سول، الله جل جلاله ور باندې عذاب نازل کړ او د امالیکو قوم یو لشکر جرات برد ور باندې وکړ. بني اسرائیل تباه او برباد کړل او ټول کلی ورسوزل. همداراز تابوت سکینه هم له ځان سره یوړ او په غلاظت کې وغورځاو. د دې بې ادبۍ له امله الله جل جلاله پر امالیکو باندې هم خپل عذاب نازل کړ. راز راز ناروغۍ ور باندې مسلطې سوې او د سترګو په رپ کې د امالیکو 15 واړه ښارونه ویران او کنډواله سول. نو ځکه دوی پوه سول چې د هر څه چې کېږي د الله جل جلاله عذاب دی چې د دې صندوق د بې ادبۍ په صورت کې ور باندې نازل سوی دی. دوی سمدستي تابوت سکینه بیرته پیدا کړ او د بني اسرائیلو طرف ته یې ولېږه. الله جل جلاله 4 فرشتې ور ولېږلې، صندوق د بني اسرائیلو حکمران ته ورڅخه راواخیست او په دې توګه حکمران یاد صندوق طالوت ته وسپاره چې په نتیجه کې بني اسرائیلو د طالوت بادشاهت پر ځان ومانه. حضرت داود علیه السلام د طالوت په لشکر کې په کم عمرۍ کې شمولیت وکړ او په پیل کې د دشمن سر لشکر جالوت اسرائیلیانو ته د مقابلې بلنه ورکړل، لیکن په ټولو اسرائیلو کې له جالوت سره هم ورعطا سو. حضرت داود علیه السلام هلته د تابوت سکینه د حفاظت لپاره یو تعمیر یا هیکل جوړ کړ. حضرت داود علیه السلام پر بني اسرائیلو 40 کال حکومت وکړ، لیکن د حضرت داود علیه السلام په ژوند کې دا تعمیر مکمل نسو. خو د هغه علیه السلام زوی حضرت سلیمان علیه السلام دا تعمیر مکمل کړ. نو له دې امله دې تعمیر ته هیکل سلیمانی یا کینګ سلیمان
ټیمپل یا فرست ټیمپل پیریان تابع همداراز د حیواناتو په ژبه الله جل جلاله پوهه هم ورکړې وه او پر دې علاوه الله جل جلاله داسې سلطنت ورکړی و چې له دې وړاندې نه چاته عطا سوی و او نه به چاته په آینده کې ورکول سي. داسې سلطنت چې سلیمان علیه السلام خپل الله جل جلاله څخه په دعا غوښتی. د هیکل سلیمان تعمیر 7 کاله وخت اخیستی دی او دا راز 410 کاله ولاړو. د حضرت سلیمان علیه السلام له وفات وروسته د بنی اسرائیلو خپل منځي جنګونه شروع شول چې په نتیجه کې 2 ریاستونه په شمال کې سلطنت اسرائیل او په جنوب کې سلطنت یهود رامنځته شول. دوی خپل ترمنځ سختې جګړې وکړې تر دې چې حاشوري فاتحینو د اسرائیلو بادشاهي او سلطنت په بشپړ ډول ختم کړل او یوازې سلطنت یهود پورې محدود شول. خو د بابل بادشاه بختنصر سلطنت یهود هم تباه او برباد کړ او ترڅنګ هیکل سلمانی هم ویجاړ کړ او تابوت سکینه په داسې ډول غایب شو چې تر ننه یې هیڅ چاته معلومات نه کیږي. په داسې حال کې چې یهودیان هم د بختنصر د همدغې حملې له امله دربدره شول. د دې واقعې 80 کاله وروسته سایرس کبیر یا ذوالقرنین چاته چې سایرس دی ګریټ هم ویل کیږي د هغه یو فوز پر یروشلم حمله وکړل او له جنګ پرته له اشغال خلاص کړ او په دې توګه یهودیان یو ځل بیا په یروشلم کې آباد شول او د هیکل سلمانی بیا ځلې تعمیر پیل کړ. ځکه خو یهودیان ذوالقرنین خپل مسیحا هم بولی. په دې دوران کې هیکل سلمانی یو ځل بیا جوړ او تعمیر شو لیکن دا تعمیر هم فقط 430 کاله قایم پاتې شو. په داسې حال کې چې تابوت سکینه په بشپړ ډول ورکو او هیڅ چاته معلومات نه وو. وختونه تیریدل د روم امپراتورۍ له لورې فلسطین بیا ځلې اشغال شو. د اشغال په جریان کې یهودیانو د رومیانو پر خلاف د بغاوت ناکامه هڅه وکړل خو په مقابل کې رومي حکمران ټایټس حمله پر وکړل او یروشلم بیا تباه او کنډواله کړ او هیکل سلیمانی هم په بشپړ ډول بیا ځلې تباه شو. د ټایټس په دې حمله کې کابو 1.5 لک یهودیان هم ووژل شول او په زرګونو غلامان شول او د سیرونکو زیناورو پر وړاندې وغورځول شول. د دې سترې حملې له امله د یهودیانو هیڅوک پاتې نه شو ان چې دا وایي چې حمله څه ډول وشول او تابوت سکینه څه شو. خو اوس سوال دا دی چې اخر دا تابوت سکینه چیرته دی؟ پر دې موضوع د نړۍ د مختلفو برخو څخه مختلفې دعوې مخته راځي. د مثال په ډول د یهودیانو د یوې ډلې دعوه ده چې تابوت سکینه په اردن جبلین ایبو په کومه سیمه کې موجود دی او بعضې خلک بیا وایي چې تابوت سکینه د ایتوپیا په یو معبد کې موجود دی او بعضې بیا وایي تابوت سکینه د برطانیې د ملکې له تخت لاندې دی چیرته چې د ملکې تخت پوشي کیږي. لنډه دا چې نړۍ یې په اړه مختلفې دعوې وړاندې کوي لیکن ماهرین او د قدیمه آثارو پلټونکي یې د سر په بیه پلټنه کوي خو په حقیقت کې یوازې الله جل جلاله پرې خبر دی او باور وکړئ تر څو الله جل جلاله خپل ونه غواړي تابوت سکینه هیڅوک او هیڅ وخت نشي موندلی. د یهودیانو ستر کوشش دا دی چې هیکل سلیمانی بیا ځلې جوړ کړي او بیت المقدس په بشپړ ډول ونړوي. دوی په تابوت سکینه پسې هم ګرځي او کوشش کوي تر څو یې پیدا کړي تر څو یو ځل بیا یهودي سلطنت جوړ کړي. د دې شیطانی سلطنت د احیا لپاره یهودیانو هر ممکن کوشش کړی دی او لا بوختې زمینه سازي کوي چې پر همدې مشخصې موضوع به په راتلونکي خپرونه کې ډېر ژر بحث وکړو. هیله ده زموږ نننۍ موضوع به مو خوښه سوې وي. که مو خوښه سوې وي ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. همداراز د ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې کلیک کړئ. زه حسان زلمی به په بله خپرونه کې بیا ستاسو کوربه یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.